تحریک طالبان پاکستان د افغان خاورې کارولو په تړاو د پاکستان تورونه رد کړل. افغان کارپوهان وایي چې پاکستان له دې حالته ګټه پورته کوي چې افغانستان په ملګرو ملتونو او نورو رسمي ځایونو کې استازی نه لري تر څو د افغانستان او افغانانو دفاع وکړي او ځکه خو پاکستان خپل تور او په وینو سره لاسونه په افغان خاوره او افغانانو پورې پاک کوي. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي آصف افتخار احمد د وروستیو هغو څرګندونو او ادعاو ته غبرګون ښودلی دی چې ګواکې یا تحریک د خپلو عملیاتو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه پورته کوي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه په یوې اعلامیې کې د نوموړي یاد تورونه په کلکه رد کړل او د دغه هیواد ریاست کې د پروپاګند او ناسمو معلوماتو په خپرولو او د یاد سازمان په تیر ایستنې تورن کړ. د تحریک طالبان پاکستان په خپره شوې اعلامیه کې په یوه برخه کې راغلي د پاکستان ریاست له اوږدې مودې راهیسې په سیمه ییزه او نړیواله کچه داسې پروپاګند رابند کړی دی چې د ټي ټي پي مجاهدین د افغانستان له خاورې په ګټې اخیستنې په پاکستان کې عملیات کوي او بیرته یاد هیواد ته راوړي، خو د پاکستان خلک او نړۍ په دې ښه پوهیږي چې دا پروپاګند هیڅ ډول اعتبار نه لري. تحریک طالبان پاکستان په دغه اعلامیه کې پاکستان پر دې ننګولی دی چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم او د کلکو امنیتي تدابیرو له نیولو سربیره څنګه امکان لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي د ور واوړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې پاکستان له تیر وخت راهیسې دغه هڅه کوي چې په دې ډول ناسمو او له حقیقته لرې څرګندونو ملګري ملتونه وغولوي او په دې پلمه د تیر په څیر له دغه سازمان سیاسي او امنیتي ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان د آصف افتخار احمد د ادعاو د پوره څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري په بېطرفۍ ډول د څېړنو غوښتنه وکړه. د تحریک طالبان پاکستان اعلامیه په دې اړه وایي موږ په جدي ډول له ملګرو ملتونو او د سازمان له پیاوړو غړیو چې پر حقایقو ولاړو معلوماتو باور لري غواړو چې د څېړنیز ټیم په ګمارلو سره په بېپارې ډول د پاکستان د استازي څرګندونې وڅېړي او د پاکستان پوځي او امنیتي ادارو ته دا موقع برابره نه کړي چې د خپلو غولونکو معلوماتو پر اساس یو ځل بیا د ملګرو ملتونو له سازمان سیاسي او امنیتي ګټه پورته کړي. وخت د اسلامي امارت له راسېدو سره هم مهاله د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي په مقرر ډول تورونه پورې کوي، خو د افغانستان اسلامي امارت وایي چې پاکستاني حکومت له خپلو مسؤلیتونو تښتي او دغه ادعاوې بې بنسټه یادوي. د سیاسي چارو کارپوهان په یاده برخه کې د پاکستان د تورونو لړۍ د اسلام آباد اساسي پالیسي ګڼي چې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان د رسمي استازي له نشتوالي نه سمه ګټه پورته کوي. د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري وایي دا د پاکستان پالیسي ده چې باید یو څوک ملامت کړي. د تحریک طالبان پاکستان په اړه پر افغانستان او طالبانو تور لګول د پاکستان په الزاماتو کې یو دود ګرځېدلی او لامل یې دا دی چې پاکستان پوهیږي افغانستان په نړۍ کې منزوي دی او هیڅ ځای داسې استازی نه لري چې د ځان دفاع وکړي، نو لا هم د عمله غواړي چې خپل تور لاسونه په افغانستان پاک کړي. دا په داسې حال کې ده چې موږ ټول پوهیږو د پاکستان مشکلات داخلي دي، له خپلو خلکو پښتنو بالوس او نورو اقلیتونو سره ستونزې لري، خو نه غواړي چې دا واقعیتونه ومني. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي آصف افتخار احمد تېره اونۍ له ترهګرۍ د نړۍ سولې امنیت ته د ورپېښو ګواښونو تر سره لیک لاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ناسته کې تور پورې کړ چې ګواکې د داعش خراسان ډلې په شمول تحریک طالبان پاکستان، بالوز ازادي غوښتونکي او د مجید بریګډ وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالا حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي.